السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم وبعد. یو محترم ورور ډیره ناشنا املا لیکلې ده چې زه په دې املا باندې بیخي حیران کړم. محترم داسې ګډه وډه املا مه لیکئ، بل چاته وایي هغه به درته املا لیکي. ما خو ترې نه دا وفهموله چې یو کس دی په داسې ځای کې شپه ده چې هلته زنانه ډېرې دي او په دې کور کې اوس سپین ږیری بابا دی او دی شیطان دوکه که اوس که دی سحر مونځ کوي نو داسې نه چې کوي ګناهګارېږي او که مونځ نه کوي او لامبي نو داسې نه چې بدګماني ورباندې پیدا شي. دا به څه کوي؟ نو جناب محترم اول خو په کار دا دی چې دی د دین مسله خلکو ته بیان کړي، چېرې دا شرعي مسله ده، کله کله داسې حالت هم کیدی شي. خو که بالفرض بیا هم نه وي او دی بیا ډېر زیات ډارېږي نو بیا د تشبه بالمصلین وکړي. بس هسې دې پاڅېږي او کیني دی مونځ دې نه کوي، ځکه مونځ کول خو په داسې حالت کې ډېره سخته ګناه ده، تقریبا چې کفر ته رسېدو والا ګناه ده. نو مونځ دې نه کوي، تشبه بالمصلین دې وکړي او استغفار دې د الله نه غواړي. امید دی الله تعالی به ورسره ګزاره وکړي.